علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی ده چې بعضې خلک دوې ګوتې پورته کوي د خوشحالۍ په مراسمو کې، او بعضې خلک یوه ګوته پورته کوي. د یوې ګوتې معنا څه ده؟ د دوو ګوتو معنا څه ده؟ محترمه دې مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړم. سوونه کلونه وړاندې چې به د صلیبیانو او د یهودو د مسیحانو د مسلمانانو سره جنگ و، هر وخت چې به دوی په جنگ کې کامیابه سول، مسلمانان به ناکامه سول. د دې عادت دا و چې دا دوې ګوتې پورته کړي، د بټې ګوتې څخه وروسته دوې ګوتې، یعنې د بټې ګوتې او د دغه څخه وربعد د اوله ګوته او د مابینځ ګوته دغه به یې پورته کولې. د دې عقیده دا وه چې یو رب مو الله جل جلاله دی، بل د هغه زوی عیسی علیه السلام علیاذ بالله، ځکه عیسی علیه السلام دی هم خدای بلی، هم یې د الله زوی بلی. نو د دې علامه دا وه چې دا ګوتې به یې پورته کولې چې دغه فتح او دغه نصرت موږ ته دغه دوه خدایانو راکړی دی علیاذ بالله. دا د یهودو و د مسیحانو و د صلیبیانو نشان و. دا د دې عادت و چې نه په غم کې له موږ څخه خدایان هېر دي، نه په خوشحالي کې. له بده مرغه چې قرونه تیر سول، مسلمانان داسې جوړ سول چې تر نبوي لباس، غربي لباس ورته خوندور دی، تر نبوي ژوند غربي ژوند خوند ورکوي، تر اسلامي ژوند یهودیزم خوند ورکوي. له بده مرغه دا په مسلمانانو کې رواج سو. اوس مسلمانان هم دا دوې ګوتې پورته کوي چې یو کامیابي او لاسته راوړنه یې راسي لاس ته، دا دوې ګوتې پورته کوي. که سړی عقیده ورباندې وساتي کافر کېږي. که زموږ عقیده دا ده چې الله جل جلاله یو دی، واحد دی، شریک نه لري، نه د چا پیدا دی نه څوک ورڅخه پیدا دی. او زموږ عقیده د عیسی علیه السلام په حق کې دا ده چې دا د الله یو بنده او نبي و، بې پلاره الله پیدا کړي. لکه آدم علیه السلام چې بې مور و بې پلاره پیدا سو، دی بې پلاره پیدا سو. لکه هوا نه چې بې موره پیدا سوه، عیسی علیه السلام بې پلاره الله پیدا کړي. د مرمې رضی الله تعالی عنها زوی دی، نبي دی، اسمانو ته پورته سوی دی، په آخر زمان کې به راځي، راشي وکېږي. نو دا چې له بده مرغه مسلمانان دغه غربي تقلید کوي، الله دې هدایت وکړي. ګوره تاسې مسلمانانو کې وګورئ، دا ژر خریل خو د لوط علیه السلام د قوم عادت، اوس مسلمانانو پلی کوي. ښه مسلمانان دې ژر خري، په حرمینو شریفینو کې به هم ژوند کوي، ژر خري. ګوره دا فتون و نیکټایي و، دا خو هم د یهودو او د نصوارا او د هغو لباس دی، نن مسلمانانو پلی کوي. خو موږ ته خپل نبي محبوب نه دی، قدرمن نه دی. که موږ ته خپل نبي محبوب سي، قدرمن سي، بیا به موږ د هغه لباس، د هغه سیرت، د هغه ژوند، هغه به هر څه په خپل جامعه او ماحول په کور کې راولو. له بده مرغه موږ د اسلام او د اسلامي ژوند څخه وځو، یهودیت ته، یهودیزم ته ورځو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم راته وایي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. کدی د هر چا سره مشابهت وکي، د هغه قوم څخه به په ورځ قیامت طرف ورته کېږي. نو که څوک عقیده دا لري چې دا دوې ګوتې پورته کړي چې خدایان دوه دي، فقط کفر، دغه څوک کافر سو، دغه کافر سو. او که هغه عقیده نه وي خو هم ناروا عمل دی، دا مشابهت د بدو خلکو سره دی، مشابهت د بدو خلکو سره دی. حدیث رقم 4340 صفحه 222 مرقات جلد 8 کتاب اللباس. او یوه ګوته پورته کول دا د مؤمنانو نشان او شعار دی، الله واحد دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په اتحیات کې تر راسته لاس ګوته پورته کوله. اشهد شهیدي ادا کوم په دې سره لا نسته پر لا بې ګوته پورته کړه. یوه ګوته هغه چې د بټې ګوتې او د غټې ګوتې په مابینځ کې دغه ګوته دغه بې پورته کړه. عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا كان
ابو هريره مبارک وایي د رسول الله صلی مبارک په زمانه کې یو صحابي و لمونځ یې کاوه. هغه صحابي مبارک د علي قاري رحمت الله علیه مبارک د دې حدیث متعلق وایي چې هغه صحابي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه ګوته پورته کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته احد 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 یو دی یو دی یو دی یو دی هر څه کې یو دی، په خدایي کې یو دی، په علم کې یو دی، په صفات کې یو دی. نو یوه ګوته پورته کول دا د مؤمنانو شعار دی. زموږ کامیابي هغه په دې کې ده چې موږ وحدانیت ته الله قبول کړو او یې منو. مسلمانان باید یوه ګوته پورته کړي. دوې ګوتې پورته کول د یهودو شعار دی. هغه خلک دې کوي چې یهودیت سره مینه لري، هغه خلک دې نه کوي چې د یهودیت سره مینه نه لري. الله جل جلاله دې زموږ ستاسې ټول اعمال نبوي کړي. سبحان الله څونه نبوي ژوند زموږ له زندګۍ څخه وځي. حدیث رقم 943 مرقات جلد 2 صفحه 583 کتاب الصلات باب التشهد. نو محترمینو دا دوې ګوتې پورته کول دغه معنا لري. اوس به دې سر په خلاص وکړو که د نه یې په خلاص. الله جل جلاله دې عفو راته وکړي. الله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان کړي. امتیان به هغه وخت جوړېږو چې د ده د امتیات طریقه پلې کړو، پر هغه نقش قدم باندې ولاړ شو. نو مو علماو پتلونونه او نفټایانې واغوستلې. تاسو ما اورېدلي په ټیویانو کې به مو لیدلي بعضې ملایان ستا خلک به ډېر ښه ملایان دي، خلک مسلمانان دي، په نفټایي کې ظالم راپورته شتېر شته. داسې نور ملایان شته چې په کارکولیو په سپینو خولۍ کې ګرځي. نو علماو ته خو دا په کار ده چې دوی د رسول الله ژوند را ژوندی کړي، دوی د رسول الله سیرت را ژوندی کړي. چې علماو د رسول الله ژوند و سیرت وژني نو عوام به نو بیا ولې پردی لباس نه اغوندي. الله دې موږ علماو ته مسنون ژوند را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.